السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه پیسې وهئ تاسو؟ خیر دی، شکر دی. څوک جی؟ نه پېژنم څه. تاسو زویا خبرې کوئ که نه؟ او تاسو کابل راغلی وی. که نه زه تاسو زما یوازې راشي، تاسو سره بله زنانه راوست. نو بس یوازې خاوند نه پرېښودم، ماته د نورو ملګرو سره ځمه نو. دا خو داسې نه کېږي که نه. ګوره زه پیر یم که نه، تاسو ما باندې خامخا یقین به رامنې کوئ. تاسو په موږ باندې یقین نه کوئ پیدا. نو ولې یقین مو نه کړلو، موږ به درتلو نه بیا که نه. تاسو ته ما ګوره یوازې راشي، تاسو ما خپل نمبر هم درکړو، پرسنل نمبر هم درکړو. نو تاسو زما چېرې یوازې راشئ که نه، یوازې نه بیا به ستاسو کار وشي. تاسو یوازې رانه سره بله زنانه راوستئ. تعویض مو کړی دی، خو اوس هغه صحیح کار نه کوي. نو هغه نور هم په نالت شوي. یاره دا تاسو خیر دی، بیا یو پېره راشئ که نه، یوازې به راځئ که نه. تاسو بله زنانه راوستئ. ما ته یوازې ځای نه معلوم که نه، موږ ته معلوم دی. نو مې لا چې څه نو ځای به زه وښیم که نه. تاسو مردان ته چې راوستئ، خیر ما سره خپل ګاډی هم شته دی، هغه هم پسې در لېږلی. صحیح. او که نه تاسو ګوره یو پېره یوازې راشئ داسې. نه یوازې زه چې ته تللی نه یم که نه. کار به بیا شی و. تاسو ځان سره بله زنانه راوستئ، دغسې خو کار بیا نه راکېږي ټیک کېږي که نه. تاسو ګوره تاسو کار چې کوم دی هغه زیات دی اوږده. تاسو کار کې به لږ شانتې ټایم لګي، نو خامخا بیا به هر زنانه بیا ناوختې پوه شوې. او تاسو هر یو کار په منډه باندې غوښتو. تاسو هېڅ شی به زر کې به ما ناوخته یم، داسې په منډه باندې خو کار نه کېږي که نه. ګوره نو اوس او خلک په پیرانو باندې یقین کوي که نه، لکه زه پیر یم. صحیح. یقین به رامنې کوې، دغسې نه ده که نه. ګوره هر یو کار د منډه کار نه وي که نه. بعضې کار ګوره په نوک کې بعضې څیز به ګورئ نوک کې که نه، او بعضې په لاس کې ښکاري. نو ستاسو په لاس کې ښکارېدو نه، تاسو چې بله پرې راشي که نه، دا بیا په نوک کې ګورو. تاسو چې کومه څه تاسو خاوند سره جګړه کوي که نه، ټیک شو، نو دا به انشاءالله بیا جګړه نه کوي. او زه به تاسو یو تعویض درکړم که نه. تعویض انشاءالله ډېر زبردست تعویض دی. هغه به په زعفران باندې لیکم، په زعفران باندې به زه لیکم. بیا کله درشو؟ بس تاسو داسې کار وکړئ، تاسو د هفتې پورې بیا راشئ. تاسو مسله به انشاءالله په نوک کې ګوره، په نوک کې بیا کار او ځان سره بیا څوک ماشوم هم بیا راولئ. صحیح ده؟ ماشوم به راولئ، نو تاسو مسله بیا په نوک کې ګورو انشاءالله. ماشوم ته بیا دا ښکاري. صحیح ده. اورئ؟ ستاسو مسله بیا نوک ته. اوس دا په موبایل باندې دا خبره نه کېږي. ګوره اوس ما سره دلته کسان هم ناست دي، او دا خبره د موبایل نه وي، دا بیا په نوک کې به ګورو انشاءالله. تاسو بیا د هفتې پورې راشئ او ځان سره ماشوم خیر ته راولئ، زنانه سره مو راولئ. ټیک شو؟ تاسو بیا په هر شی باید ناوخته وي که نه. او تاسو ته خیر ما پرسنل نمبر درکړی دی، او بیا د هفتې پورې به زه بلکل یوازې یم، اوزګار یم که نه. مطلب صحیح ده جي. او پیسې خیر څه خبره نه ده، که ځان سره یو 20,000 25,000 روپۍ خیر دی راخلی که نه، راوالې کېدای شي چې دغسې دا تعویض زه په زعفران باندې لیکمه. کېدل مې درنه لکوي څه؟ نه څه شی ده کوم جي؟ ته کېدل نه لکوي څه 20-25,000؟ دا خو زه په زعفران باندې لیکم، دونه خو بیا راځي که نه. ګوره او دا وجي تاسو مسله چې کومه دا به تاسو ته په خپل نوک کې بیا چې کوم دی ښکاري، په خپل نوک کې به ته ښکاري. چې زما خاوند څه کوي هغه ما ته نوک کې ښکاري، هغه ماشوم ته به ښکاري، لکه ما ته ونه ښکاري. تاسو ته هم خیر بعضې کس ته ښکاري، باید ته نه ښکاري که نه. او تاسو ته به خیر تاسو لاس کې به زه وګورم په خپله باندې که نه. تاسو داسې لاس راکړئ ماله که نه، نو خامخ به چې کوم دی تاسو ته هم کېدای شي ښکاره شي، او که تاسو نه ښکاري نو ماشوم ته بیا ښکاري. یو خبره راته وکړمه؟ جی وایي. بس بیا به ګپ ولګوو. صحیح ده. بس تاسو خو ما پرسنل نمبر درکړی دی که نه، نو بس خیر بیا تاسو ما سره څه وخت کوئ خیر دی وکړئ، د شپې بیا زه اوزګار یم. صحیح ده. ستاسو څه نوم جي؟ زویا که نه؟ ستاسو نمبر جي ما سره سیف کړی دی که نه. خیر او زویا په نوم جي ما سره نمبر نور هم شته دی، خو تاسو نوښار والی که نه؟ نه زه نوښار والی یم. څنګه جي؟ زه صحیح ده. زه صحیح ده بیا به زه روټۍ پخوم بیا ګپ لګوم.
زه صحیح شي جوړ